ګرانو هیوادوالو سلام. کورونا تر همدې شیبې ټوله نړۍ کې څومره کسان نیولي، وژلي او بستر کړي. افغانستان کې وروستی حال څه دی؟ له کورونا څخه د ځان ساتلو لنډه او اسانه لاره کومه ده؟ له چین وروسته یې کوم هیوادونه سخت وځپل؟ سعودي ولې د خدای د کور دروازه وتړله؟ د الازهر مفتیانو د کورونا په اړه اوسنی دریځ څه دی؟ دا او یو شمېر نور معلومات دې ویډیو کې ویډیو شریکه او پاڼه خوښه کړئ. د روغتیا نړیوال سازمان دوشنبه یعنی د 2020 کال د مارچ په 23مه اعلان وکړ چې نړۍ کې کورونا وایروس په چټکۍ سره نور هم خپریږي. د دې سازمان مشر ټیډروس ادانوم یوې خبري غونډې ته وویل لومړی 100,000 مثبت پیښې په 8 ورځو کې ثبت شوې، خو دوهم ځل 100,000 کسان یوازې 11 ورځو کې تشخیص شول او دریم 100,000 مثبت پیښې یوازې 4 ورځو کې رامخې ته شوې. نوموړي وویل د نړۍ د شلو لویو اقتصادي هیوادونو له مشرانو سره به وګوري او له دوی به وغواړي چې د دې وایروس مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا اعلان کوي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس مثبت پیښې له 3.5 لکو واوښتې او شاوخوا 14,000 کسان یې وژلي دي. د نور نړۍ ترڅنګ امریکا هم کورونا وځپله او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هیواد په هغو ایالتونو کې چې کورونا وایروس تر ټولو ډیر ځپلي دي د ملي ګارد ځواکونو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. دا پوځیان به په نیویارک، کیلیفورنیا او واشنگټن کې طبي مرستې رسوي او روغتیايي مرکزونه به چلوي. په امریکا کې تر دې دمه څه باندې 15,000 کسان په کورونا وایروس اخته دي او 401 کسان یې له کبله وژل شوي دي. په نیویارک ښار کې چارواکي ویره لري چې ډېر ژر به طبي وسایل او درمل ختم شي. د امریکا په سانا کې جمهوریت پال او دیموکراتان پر دې مخالفت لري چې د کورونا وایروس لپاره کابو $1.5 تریلیون بودیجه څه ډول او په کومو برخو کې ولګول شي. که څه هم کورونا د چین له اوهان ښار څخه سر راپورته کړ، ولې اوس په چین کې وضعیت مدیریت دی او له چین وروسته ایټالیا او ایران سخت وځپل. د ایران یو شمېر لوړپوړي کسان کورونا ووژل او د نړۍ ځینې مشران قرنطین دي. سعودي د کورونا له ویرې یوه موده د خدای د کور دروازه وتړله او د الازهر په فتوا اسلامي نړۍ کې مسجدونه وتړل شول. پوهنتونونه، ښوونځي، پارکونه او نور د ګڼې ګوڼې ځایونه له کورونا وایرس څخه د خوندیتوب په موخه رخصت دي. افغانستان کې تر دې دمه د کورونا 4 مثبت پیښې لرو او تر اوسه یو کس وژلی دی. تر اوسه نړۍ نه ده توانېدلی چې د کورونا درمل جوړ کړي، اما د خوندیتوب لاره یا وقایه یې شته. وقایه یې له کوره نه وتل، ورځ کې ډېر ځله لاسونه په صابون مینځل، لاسونه مخ ته نه وړل، ګرم مایعات زیات څښل، د کورنۍ له غړو سره 2 متره فاصله ساتل، چاته لاس نه ورکول، لاسونه په ضد عفوني موادو غوړول او ځان پاک ساتل له کورونا څخه د خوندي ساتلو لارې بللی شو. د روغتیا نړیوال سازمان د ارزونې له مخې شاوخوا 14 میلیونه افغانان به په کورونا اخته شي او شاوخوا 1,10,000 افغانان به خدای مکړه له منځه لاړ شي. افغانان بېغوري کوي، تر هغې کورونا جدي نه نیسي چې تر څو یې خدای مکړه هر کور کې یو کس نیولی نه وي. دا ډرامه نه ده، وبا ده. ځینې خلک وایي چې کورونا کیسه دروغ ده. ملګریا، یو هیواد دې دروغ وایي، 2 هیوادونو دې ویلي وي، 10 دې ویلي وي، نو دا ټوله نړۍ دروغ وایي او یو کلیوال بېسواده رښتیا وایي. هیڅ کله دروغ نه ده. کورونا جدي ونیسئ او د روغتیا نړیوال سازمان په لارښوونو عمل وکړئ. ځینې خلک وایي دا بیولوژیکي جګړه ده او مشخص هیواد جوړه کړې ده. زه یې خبره نه ردوم، خو واورو را ته یې مخترع څه کوې چې چا جوړه ده؟ چې هر چا جوړه ده اوس خو جوړه ده او تا وژني، یعنې وژلو کې خو یې شک نشته. چې نشته مخترع پسې یې مه ګرځه، وقایه پسې وګرځه. ځینې ورونه وایي چې بېوزلي ده، چې کور کې کینو 15 افغانۍ ګټه لرو هغه خرابېږي. د دوی یو زر په سترګو، خو که نن په کور کې نی فقط به یې ګټه له لاسه ووځي. روغتیا خو به لري، سبا که خدای مکړه کورونا شوې هم به بیا کور کې پروت وې، ژوند به وبایلې او هم به در څخه همدا ګټه پاتې وي. نو لطفا د 15 افغانیو ګټې پر ځای ژوند او روغتیا ته اولویت ورکړئ. نړۍ له کورونا سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې ده. افغانستان د نړۍ د دفاعي ځواک یوه قول اردو وبولئ. راځئ چې وقایوي پوځ شو او کورونا ته په تدبیر او قرنطین ماتې ورکړو. دا ویډیو شریکه او پاڼه خوښه کړئ. مننه.